دی دې کورنۍ دغه کورنۍ مرکبات ځکه دا نوم ورکول شوی دی چې دې کورنۍ ټول مرکبات چې دي خوشبویه دي او ښه بوی لري ځکه نو اروماتیک مرکبونه دغه نوم چې ورباندې ایښودل شوی دی د دغه ښه بوی د خاصیت پر اساس باندې ورباندې ایښودل شوی دی دغه مرکبونه چې دي ظاهر خواص لري ظاهرا د مرکبات چې دي دا ټول غیر مشبوع معلومیږي خو مګر په اصل کې دوی خواص د مشبوع دي ظاهرا په دې خاطر غیر مشبوع معلومیږي چې دوه ګونې اړیکه پکښې موجوده ده خو په خواصو کې دوی چې دي دا مشبوع خواص لري راځم دغه د اروماتیک مرکبو زه تاسو ته دغه لیکم ډولونه او کوم مرکبات درته لیکم چې په دې دغه کې شامل دي په دې کورنۍ کې لومړی مرکب چې دی دې ته بنزین ویل کېږي بنزین د اروماتیک هایدروکاربنونو لومړی مرکب دی اوس نو په دې ځای کې پخوا په اصل کې په کیمیا پوهانو یا د کیمیا هغه متخصصینو چې کله دغه کورنۍ به یې تدریسوله دا اروماتیک کلمه یې دغه مرکباتو ته نه کارول بلکې دې ټولو مرکباتو ته یې څه شي ویله د بنزین مشتقات ورته دغه ټولو مرکباتو ته د بنزین مشتقات ځکه ویله چې دا کورنۍ ټوله د بنزین سره په یو ډول د بنزین سره رابطه لري اوس نو راځو دوهم مرکب چې دی انتراسین او درېیمه چې دی نفتالین دا څنګه جوړ شوي دي دوی به د 4 N جمع 2 پای غیر مشبوع یا د پای اړیکې لري اوس ورته ګورئ زه تاسو ته دا تشریح کوم 4 N جمع 2 د پای الکترونونه به لري ځکه تاسو ته بنزین رسم کوم بنزین مالیکولي فرمول دی 6 اټومه کاربن لري او 6 اټومه چې لري هایدروجن لري اوس نو کله چې موږ بنزین رسموو دا کړیز شکل لري دا څه ډول شکل صحیح پر دغه کونجانو باندې دا ټول چې دي دا کاربنونه دي د بنزین لپاره کیمیا پوهانو مختلف شکلونه وړاندې کړي دي کله به دا رقم د غیر مشبوع حلقوي یا کړیز مرکب شکل ورکوي او کله به داسې ورکوي چې دا مشبوع دی ځکه خواص به کتل نو پر بنزین باندې ډیر تجربې سرته رسېدلې دي بالاخره کیمیا پوهان په دې اتفاق باندې ورسېدل چې بنزین چې دی کړیز شکل لري 4 دانې کاربنونه او 6 اټومه هایدروجنونه لري اړیکې داسې دي یوه دانه دوه ګونې اړیکه پکښې موجوده ده د دغه دوه کاربنونو ترمنځ بیا به دا خالي پاتې دوهم اړیکه بیا دوه ګونې بیا دا خالي پاته او دا به هم دوه ګونې اړیکه اوس نو دغه مرکب چې دی دا مرکب داسې نومول کېږي لکه اوس دا سایکلوهکزان چې په سایکلوهکزان کې 3 دانې دوه ګونې اړیکه موجود دي 3 دانې چې موجود دي دوه ګونې اړیکه موجود دي دا مرکب اوس ته ګورئ که چیرې زه دلته یو حساب ورکړم د دا سره 1 2 3 4 5 6 دانې کاربنونه یې سوله په یوه طریقه سره پخوا دا داسې نومول کېدی چې یو پر اول کاربن باندې دلته دوه ګونې اړیکه راغلې ده صحیح دی دا اول کاربن به زه د دغه ځای سره شروع کړم تر څو دا ترتیب یې ډېر سم سي 1 2 3 دا 4 کاربن پسې به دی چې شي 5 او دا چې شو دا 6 کاربن نو پر اول کاربن پر 3 کاربن باندې بله دوه ګونې اړیکه راغلې ده پر 5 باندې بله دوه ګونې اړیکه راغلې ده نو پر اول دوهم او 5 کاربن باندې چې دوه ګونې اړیکه راسي نو دا بیا څنګه ویل کېږي دا داسې ویل کېږي 1 3 5 کړیز دی نو ځکه د سایکلو کلمه ورته کار کوي سایکلو 6 دانې کاربنونه لري هیګزا دی دا اړیکې چې دي اړیکې دا 3 دانې دوه ګونې دي نو ځکه د ټرین کلمه ورته کار وو که 3 دانې 3 ګونې اړیکه وایي ټراین ورته وایي دا لکه د الکین پر وزن یې برابر وو سایکلو هیګزاټرین 1 3 5 سایکلو هیګزاټرین دغه پخوانی نوم دی چې بنزین لپاره کارول شوی دی کله چې بیا وروسته ولیدل شوله چې بنزین په خواصو کې د دغه ډول 1 3 5 سایکلو هیګزاټرین سره هم فرق لري نو بیا داسې نظریه ورکول شوله چې دا په اصل کې دغه کاربن دوه ګونې اړیکه دې خواته یا دې خواته نه لري دا دوه ګونې اړیکه په څرخېدو باندې ده کله چې دا په څرخېدو ده د دې مطلب دا دی اوس نو بنزین د یو کاربن کېدلی شي 1 ګونې اړیکه ولري او یا هم چې اړیکه ولري 2 ګونې اړیکه ولري په بنزین کې دا اړیکه لیدل شوې ده چې 1.5 خاصیت لري یعنی دا معنا چې دغه 2 ګونې اړیکه نیمه یې دې خواته نیمه یې دې خواته دا په اصل کې اوړي دا سره حرکت کوي نو بیا وروسته د بنزین هغه اخري شکل چې پیشنهاد شوی دی هغه دا دی چې د بنزین دا دوه ګونې اړیکې په خپل منځو کې د کاربنونو ترمنځ اوړي نو ځکه بنزین شکل چې هر وخت لیکل کېږي یو شپږزولی رسمیږي او په مابینځ کې یوه دانه دایره رسمیږي
شپږ ځلې خو نو معنا دا چې پر هر کونج باندې شپږ اټومه کاربنونه دي او په دې منځ کې دایره دا معنا لري چې دغه دوه ګونې اړیکې چې دي دا درې دانې دوه ګونې اړیکه دا د څرخ په حالت کې دغه د دوه ګونې اړیکو د څرخ حالت ته د ریزونانس حالت ویل کېږي. څه حالت ویل کېږي؟ د ریزونانس حالت ویل کېږي. او دغه د ریزونانس حالت بنزین ته دا خاصیت ورکړی دی چې مشبوه خواص د ځان څخه ښکاره کړي. اوس نو یو مشهوره خاصیت چې په غیر مشبوه مرکبات کې موجود دی هغه پولیمرایزیشن دی. پولیمرایزیشن تاسو په تر مخه درسو کې زده کړی دی. پولیمرایزیشن د کوچنیو مرکباتو سره یوځای کېدل چې لوی مالیکولونه ورڅخه تشکیل شي. کوچني مالیکولونه د یو مرکب په خپل وینځو کې سره یوځای کېږي او لوی مالیکولونه ورڅخه راجوړېږي. دغه ډول تعامل ته چې ویل کېږي پولیمرایزیشن. دا د غیر مشبوه هایدروکاربنونو ځانګړتیا ده. په الکینو کې هم سرته رسېږي او په الکاینو کې چې دا دوې کورنۍ دواړه غیر مشبوه کورنۍ وي دا پولیمرایزیشن تعامل سرته رسېدی. خو دغه اروماتیک مرکبونه یا بنزین چې دی دا پولیمرایزیشن سرته نشي رسولی. ځکه نو موږ اروماتیک هایدروکاربنونه په غیر مشبوه هایدروکاربنونو کې نه حسابو بلکې په مشبوه کې حسابو. که څه هم دا ځینې جامع تعاملونه سرته رسولی شي. راځو د بنزین فیزیکي خواص. بنزین چې دی په 8.1 درجه سانتیګریډ کې دا په ایشېدو راځي. خپله په عامو شرایطو کې په مایع حالت کې پیدا کېږي. ظاهري خاصیت لري. تنفس یې د سر درد او د بېهوشۍ لامل کېږي. ځکه نو په لابراتوارو کې چې دغه بورډونه لیکلي چې تاسې د لابراتوار مواد مه بویوئ او یا هم خوند یې مه ګورئ. په لابراتوار کې مختلف قسم کیمیاوي مواد موجود دي. په هغو کې کیدلی شي بنزین موجود وي، کیدلی شي نفتالین، کیدلی شي انتراسین موجود وي، کیدلی شي مثلا فینول یا مثلا میتانول، داسې نور مواد موجود دي. وایي تاسې د هر شي خوند مه ګورئ ځکه کیدلی شي وایي تاسې یو څاڅکی تاسې د یو شي خوند ګورئ هغه د انسان د ړندېدو سبب شي. کیدلی شي بویول د انسان د بېهوشۍ لامل شي. نو بل کچیرې دا بنزین استعمال سي دا د وینې سره کرویات د منځه وړي او خرابوي او د سرطان لامل کېږي. بنزین چې دی خپله د جمعي تعاملاتو په نسبت باندې تعویضي تعاملاتو ته نسبت لري. ګورئ که څه هم دوه ګونې اړیکې پکښې موجودې دي خو دا هغه عامې دوه ګونې اړیکې نه دي بلکې په اصل کې دا 1.5 اړیکه ده او یا هم دغه دوه ګونې اړیکې چې دي دا د ریزونانس حالت کې دي. ځکه نو بنزین چې دی د جمعي تعاملاتو په نسبت و تعویضي تعاملاتو ته ډېر نسبت لري. ډېر چې لري میلان ورته لري، یعنې دونه ډېر جمعي تعاملات سرته نشي رسولی لکه تعویضي تعاملات چې سرته رسوي. صحیح دی. راځم ځینې مرکبونه تاسو ته چې کوم دغه خبره دا ما تاسو ته زه اوس تاسو ته دا خبره در ښیم د دې خبرې تشریح بیا در کوم. 4n-2 پای دا څه معنا لري دا خبره به پوره کړم. 4n-2 پای دا معنا لري چې دغه چې دي اروماتیک هایدروکاربنونه کیدلی شي یوه کړۍ ولري، کیدلی شي دوې کړۍ ولري، کیدلی شي درې کړۍ ولري، کیدلی شي ډېر کړۍ ولري. اوس نو دغه کړیانې چې دي دا یوه کړۍ شوله. دلته امکان لري دلته داسې بله کړۍ موجوده وي، دا دومه کړۍ کیدلی شي. ګوره بنزین شو، نفتالین صحیح دوهم مرکب یې نفتالین، بنزین، نفتالین، انتراسین. بنزین، نفتالین او دریم مرکب چې شو دا انتراسین. دا انتراسین. اوس نو بنزین چې دی دا یوه کړۍ لري. که چیرې دا کړیانې د بنزین دوې یانې سره یوځای شي دا نفتالین دی. او انتراسین چې دی دا کله چې درې کړۍ سره یوځای شي د ده څخه څه شي جوړېږي؟ د ده څخه انتراسین جوړېږي. اوس نو په دې کې به دوه ګونې اړیکې حتما موجود دي. پرله پسې به نه وي، په دا دوه ګونې اړیکو کې به دلته تغیر موجود دي. صحیح دی. دوه ګونې اړیکه چې کله پکښې موجود دي دا به څو دانې موجود دي. دا د 4n-2 پای n چې دی کړۍ ته ویل کېږي. اوس دا بنزین دی 4 کړۍ څو دانې دي؟ یوه کړۍ ده. که کړۍ یوه وای د n پر ځای باندې یو لیکو دلته به زه 4 ضرب د 1 جمع 2. اوس نو چې موږ وګورو دا 4 ضرب 1 دا 4 جمع 2 دا څو؟ دا 6. 6 دانې د پای الکترونونه به لري. 6 دانې د پای الکترونونه دا معنا لري یعنې په بنزین کې 3 دانې دوه ګونې اړیکې چې موجود دي دا یوه دوه ګونې اړیکه چې ده دا چې تشکیلیږي یوه جوړه الکترونونه غواړي. یعنې یوه دانه د یوه کاربن یو الکترون، یو د بل کاربن یو الکترون. دا چې کله سره یوځای شي 6 جوړې الکترونونه کېږي. نو 6 جوړې الکترونونه چې دي 3 دانې دوه ګونې اړیکه تشکیلولی شي. یعنې که دا 12 وله، که دا 14 وله، موږ یې نیمایي کوو. اوس چې 6 دانې د پای الکترون موجود دي یعنې 3 دانې دوه ګونې اړیکه موجود دي. اوس که مثلا 12 دانې د پای الکترون موجوده یعنې
هلته به چې موجود دي فقط به شپږ دانې د پای اړیکې یا دوه ګونې اړیکې موجود دي. نو دا موږ ته اصل کې د پای اړیکې راښیي. نیمایي کوو یې د پای اړیکه ده او که نیمایي نه کړو دا شپږ دانې د پای الکترونونه دي. یوه جوړه الکترونونه یوه دانه دوه ګونې اړیکه تشکیلوي. صحیح دی؟ نو د هرې اړیکې د تشکیلېدو لپاره د یو عنصر یو الکترون او د بل عنصر بل الکترون دا سره یوځای کېږي. صحیح دی؟ اوس چې به دا خبره مو سر خلاص اوس نو په عام ډول زه به دا پاکم. په عام ډول دغه مرکب ته خو چې ویل کېږي بنزین ویل کېږي. د بنزین راډیکل چې بیا دی کله چې د بنزین څخه یو هایدروجن کم شي د یوه اړیکه خالي پاتې شي دغه راډیکل ته بیا چې ویل کېږي فینایل ویل کېږي. فینایل. اوس نو راځم زه تاسو ته ځینې د فینایل پر اساس باندې ځینې مرکبات رسموم. اوس دا بنزین دی یو هایدروجن کم شو په دا ځای باندې میتایل رالی. دې ته په عام ډول ویلی سو میتایل بنزین. چې شي پر راغلی دی یعنی میتایل پر راغلی دی او په اصل کې دی چې شي دی بنزین دی. دا میتایل بنزین یا هم د دغه مرکب نوم تولوین هم دی. یو مروج نوم د دې مرکب چې شي دی تولوین. اوس که چیرې بیا د دغه میتایل پر ځای باندې دلته د هالوجنو څخه یو عنصر راسي دلته مثلا کلورین راسي نو نوم یې ډېر اسانه کلورو بنزین. دا به څنګه وایو کلورو بنزین. صحیح دی. ګوري د بنزین څخه که هایدروجن کم شي بنزایل نه ویل کېږي بلکې هغه ته چې ویل کېږي فینایل. دا مرکب چې دی فینایل. که کلورین پر رالی کلورو بنزین او که برومین دلته رالی بیا برومو بنزین او که فلورین رالی فلورو بنزین. نو هر معاوضه چې راله د هغه معاوضې نوم یادوو په اخره کې چې یادوو بنزین یادوو. دا نوم خو ډېر اسانه سو. اوس نو که چیرې دا معاوضې دوې دانې سولې داسې یو میتایل دلته رالی او مثلا بل میتایل دلته رالی. صحیح دی. دا دوه میتایله دا که چیرې راله نو بیا څنګه ویل کېږي دغه مرکب چې دی په یو پاک طریقه سره داسې یو دوه کاربونو ته تعداد ورکړو 3 4 5 6 دا رقم سوله. پر اول او پر دوهم پر دوهم نه بلکې پر دریم کاربون باندې چې راغلي دوه دانې میتایلونه راغلي دي. یو 3 ډای میتایل چې یادوي بنزین. یو 3 ډای میتایل بنزین. دغه مرکب نوم به یو بل نوم چې دی د دې مرکب چې مروج نوم دی هغه زایلین. زایلین ورکول کېږي. زایلین د دغه میتایل ځایونه کېدلی شي داسې موجود دي. کېدلی شي دا رقم موجود دی چې بغل پر بغل باندې دا دوه دانې میتایلونه راغلي. صحیح دی. اوس نو که چیرې څنګ پر څنګ یو میتایل او بل میتایل دا سره راغلی و. صحیح دی. یو میتایل او بل میتایل دې ته ویل کېږي دا همسایه میتایلونه بغل پر بغل دي. همسایه ته د اورتو کلمه کارېږي نو دې ته وایي اورتو زایلین. او یا د ایفاق په طریقه سره دغه عدد جمع تغیر کوي. یو دوه ډای میتایل بنزین ورته ویل کېږي. که چیرې دا میتایلونه دواړه میتایلونه څنګ پر څنګ و اورتو زایلین ورته ویل کېږي. او که چیرې بیا داسې و چې میتایل د یوه میتایل او د بل میتایل ترمنځ یوه دانه اړیکه دلته یو دانه کاربون پاتې و دغه ډول مرکب ته بیا چې ویل کېږي میتا زایلین ورته ویل کېږي. میتا زایلین یعنی هغه زایلین چې د میتایلونو ترمنځ یو دانه کاربون خالي پاتې. او یا هم بل امکان یې داسې شته چې دوی دا دوه دانې میتایلونه یو د بل پر مخامخ یي داسې CH3 دلته په دا سر کې او په دا بل سر کې هم دلته CH3 موجود دي. دغه رقم مرکب ته بیا پارا زایلین ویل کېږي. مازې په دا سر کې د میتا او اوتا پر ځای باندې چې شو ورته یادوو پارا زایلین. صحیح. پارا زایلین. داسې نو که چیرې دلته په دا بنزین باندې هر ډول معاوضه راغلي دغه معاوضې نوم یادوو په اخره کې د چې نوم یادوو د بنزین نوم یادوو. اوس نو یو بل بنزایل کلمه تاسو کېدای شي اورېدلي. بنزایل چې دی کله چې د میتایل بنزین راواخو دلته 3 هایدروجنونه دي یو هایدروجن یې کم کو یو اړیکه خالي پاتې شي دغه راډیکل ته بیا چې ویل کېږي دې ته بنزایل ویل کېږي. صحیح دی. دا راډیکل د بنزایل راډیکل شو. او کله چې بیا د بنزین څخه یو هایدروجن کم شي دې ته فینایل ویل کېږي. او نفتالین چې دی نفتالین د دوو دانو کړیو څخه جوړ شوی. د بنزین دوه کړي کله سره یوځای شي دا چې دی نفتالین. او که دغه دوه کړي درې شي بیا انتراسین دغه نمونه دي په هغه ترتیب باندې په دوی باندې معاوضې راتللی شي. ډېر مغلق مرکبونه د دوی څخه جوړېدلی شي. نو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پورې تاسې د نوماتیک مرکبونو
په تشکیل او په جوړښت باندې سر خلاصوي. که چېرې تاسو پوښتنې لرئ کولی شئ خپلې پوښتنې زموږ سره د کمنټونو د لارې شریکې کړئ. نو په بله ویډیو کې به موږ د فینولونو او د الکولونو په اړه بحث کوو.